په کابل ښار کې د کمپنۍ سیمې نه تر برچي پورې د 2204 متره سړک جوړېدو چارې 90% بشپړې شوې دي. د پروژې مسؤلین وایي چې پاتې 10% چارې به هم د ژمي تر رسیدو وړاندې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. خدا رو شکر فعلا کار سرک بسبب د خدای شکر دی کار ډیر په چټکۍ سره روان دی. تیر ورځ قیرریزي هم وشوه. دغه د پل کارونه د پروژې دویم فاز دی. تاسو دا مهال د کانکریټ د جریان لیدونکي یاست. کارونه په ډیرې چټکۍ سره روان دي. د ژمي تر رسیدو وړاندې به ان شاء الله کارونه بشپړ شي. د یاد سړک په جوړېدو د سیمې اوسیدونکي هم خوښي څرګندوي. دوی وایي پخوا د سړک خرابوالي او د پلونو نشتون له امله به یې په ډیره اوږده لاره تګ راتګ کاوه. خو اوس د یاد سړک په جوړېدو ورته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. ستونزه دا وه چې زموږ لاره ډیره اوږده وه. لومړی کوټې سنګي ته تلو، بیا له هغه ځایه کمپنۍ ته تلو. همدا ستونزې وې. دا لاره چې جوړه شي اسانتیاوې به رامنځته شي. کمپنۍ ته زموږ لاره نږدې کېږي. دا موږ ته ډیر سهولت دی. ښه او نیک کار دی. دا چې کارونه وي ټول خلک خوشحاله وي. چیرته چې نقشه راځي آبادي راځي. د خلکو لپاره هم اسانتیاوې رامنځته کېږي. اوس ښه شوه، لار پراخه شوه، بیروبار ورسره هم کمیږي. خلک کولی شي په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي. بلخوا یو شمېر هغه کارکوونکي چې د برچي کمپنۍ سړک د جوړېدو په چارو کې بوخت دي هم خوښي څرګندوي چې دلته ورته د کار زمینه برابره شوې ده. دوی وایي غوښتنه مو دا ده چې دې ته ورته رغنیزې چارې دوام پیدا کړي تر څو نورو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي. شکر الحمدلله خوش هستیم. شکر خوشحاله یم چې دلته راته د کار زمینه برابره شوې ده. د همدې سړک په جوړولو کې ډیری خلک مصروفه دي. اوس هم ډیر خلک خوشحاله دي خو موږ غواړو چې په راتلونکي کې له دې هم زیات شي. یوازې د سړک په جوړولو کې نه، د فابریکې په کارونو کې، د تجارت په کارونو کې چې موږ ته همداسې د کار زمینه برابره شي. دا ډیره ښه ده. زه له حکومته غواړم چې ساختماني کارونه هم پیل شي چې نورو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي. ډیر خوشحاله یم چې کار راته پیدا شو. په دې خوښ یم چې یو مړۍ ډوډۍ دلته پیدا کوو. زما غوښتنه دا ده چې داسې ارامي وي او کاري فرصتونه لا زیات شي چې ټول بېروزګاره په کار بوخت شي. په کابل کې د کمپنۍ او برچي سیمې ترمنځ سړک چې د کابل ښاروالۍ لخوا جوړیږي د یادې سیمې ټول اوسیدونکي د ښاروالۍ له کړنو ستاینه کوي. په داسې حال کې چې د اسلامي امارت په راتګ سره نه یوازې د کابل ښاروالۍ بلکې په ټولو ولایتونو کې خلک د ښاروالۍ له کړنو راضي دي او په بار بار د خدمتونو ستاینه کړې چې تر پخوا یې ټولې چارې ډېرې ګړندۍ شوي دي.